اکثریتور پریبا توجه پیدر تا نبخما نبخم وی مامور تا میخه بدل راولم مانا خو چې غصه شه د پایو پیغور راکې توجه دلته څه لګ دی دلته حلوا ته جوړه کا د مرکز ته ورسوا په پلیټونو خو زه د زور ګورم زور توجه نقد توبې و باسو د ډبل زیرو په شان توبه و باسو توجه ولكن تكفيه الاشاره والكمثل كوتكن ولو توجه ما سره په لایبرری کې فزکس کیمستري بیولوژي ساينس او ټیکنالوژي باندې کتابونه شته تفسیر باندې حدیث باندې سیرت باندې فقه حنفي باندې کتابونه شته ټول جواب راکې په لایبرری کې داسې بک کتاب شته چې داغه ټاپک دی سیرګټ کې فواید شته زر وای تاسو کې څوک سیرګټ نه سي تاسو ټول اولیاء یې بزرګان دي سیرګټو کې څه کمال شته ایک پدې سیرګټو کې څه کمالي مولوی صاحب مونږ شروع کوو ولا په دې واسکټ صادر نه ګرمي ګو ډیره یخني دا ګرم لوګي برو باسو توجه څه کمال شته سیرګټو کې ولې داسې کتاب کمالات سیرګټي یا برکات سیرګټي یا انوارات سیرګټي یا فیوزات سیرګټي یا کتاب شته څه کمال د خلینه د لوګي روزي ظالمه زه اصلاحي معاشره وایم پوزنه د لوګي روزي ته ماته د جرګ مشر کېږي د جرګي مشر د کلی مشر د محکمې مشر او روباسي لوګي د کم پیغمبر د کم صحابي د خله او پوزنه لوګي راوته دا ستا خله د ستا پوز دا کده الګاډي سایلنسر دی ویم اکسلیټر پری توجه ماته یو کس وي سیرګټو کې ډېر ماهر مې څه کمال درکې دی په خله لوګي روباسه مې ټول روباسي کمال خیا ماته زه په پوزم لوګي روباسه مې کمال خیا ماته مفتي صاحب چې سیرګټس کم په غوګونم لوګي روباسه ماته په دې شامټونګ دیم لوګي روباسه د خیرن بچیا توجه تاته غټ لیکري کہ تمباکو نوشیت کے لیے مضر ہے وزارت صحت توجہ ما څه کمال دی پکې ما کراچي کې 15 ورځې تیرې کړې ربیع کې سیرت جلسے ما کراچی والے میں کراچی والوں دعا نکالنے کے لیے صرف دو راستے نہیں ہیں سمجھنے والے سمجھو انسان کے جسم میں اور بھی بہت سے راستے ہیں تمام راستوں سے نکالو دعا لگی رہو باسی ما ته خیال محمد کراچي ګارډن نه پونه کوم ما ته مفتي صاحب 2 ځله مې تبلیغ کې سالون میاشتې لګولي کله تور کله سپین پټکی وم زمونږ د قاری صاحب چې ورکشه جمع ورکوم وای سیرګټ مې نشي پرې خو دي سره د ګيري پټکی دا لګي وای مور راته غوسه شو وای مور راته ډیډلاین کې خود وای مور راته چې خیال محمد که سیرګټ دې پرې نه خود پیدا ته نه بخم وای ما مور ته میخه بدل راولم مړه خو چې غوسه شه د پایو پیغور راکې توجه ما ته مفتي صاحب په سوشل میډیا د سیرګټو خلاف ستا یو کلیپ وکړه د سیرګټو ډبې مې داسې رامات ک همیشه د پاره د سیرګټو نه توبه وکړه او ته چې وای نسوار مباح دي زما تحقیق د سوشل میډیا دی سنو توجه زوایم نسوار د مسواک ضد دی مسواک سره خوله پاکیږي نسوار سره خوله سخاکیږي نسوار سره خوله د ماشومان وي نسوار سره خوله مشران نوې بچي راغي په جیب کې 5 کیلو پراتی دي نسوار سره خوله اور نسوار سنت دی که مسواک او جی صاحب خبرې لګي صفا دا چې دومره ښه شی دی او تا په ایمان راوړی ځان درنه پې ورک دی دلته څه لګ دی دلته حلوا ته جوړه کا د مرکز ته ورسوه په پلیټونو خو زه د زور ګورم زور توجه د نسوار یو بوجه په 20 روپۍ کنټرول په مهنګای د ورځې 15 بوجه خوري 100 روپۍ شوي ما میتھمیټکس ویلي د میاشتې 3000 روپۍ د یو کال د پښتون کاکا د نسوارو خرچه 36000 روپۍ نه که موږ اوس د نسوار نه توبه وکړو کال کې څومره بچت وشو او بیا چې د سیرګټو نه توبه وباسې د چرسو نه د آیس نه شرابو نه ما او تا به په مهنګایۍ څه کنټرول په خپل راولو توجه دا 36000 روپۍ د اولاد بچو په ایجوکیشن خرچ کا په تعلیم یې خرچ کا کتاب واخله قلم واخله بسته واخله مسجد مدرسه باندې خرچ کا توجه خو یو کار به کوو نن به توبه وباسو ښه ارادې نه منم په ارادو خو تبلیغیان لرله وکړه امیر صاحب زما اراده د سلور میاشتو زما د چندې 100 کالو شي ارادې کې ظالمه چېرته سیروزې توبې به وباسو ټول انشاءالله نقد توبې وباسو د ډبل زیرو په شان توبه به وباسو توجه ولكن تكفيه الاشاره والكمثل كوتكن ولو توجه دې خرافاتو نه بایکاټ کوو که نه به کوو مسواک اخلی که نسوار مسواک غورځوئ که نسوار څه غورځوئ وغورځوئ زر وغورځوئ جومات نه جرده وغورځوئ راواخلئ زم تعالی شیخ لما پولیس والا ته بار به یوم نزي توجه په خوا چې پښتانه جمعه ته راتله نسوار به کوم ځای کې خود پولیس پښتنو به نسوار په سپلو کې خود او هغه نسوار په سپلو کې شاپور کې نو په ډبي کې به هغه بار سر کې به ولا آینه شیشم لګولې و که پښتنو نسوار کول مشرانو کله به هغه آینه کې خپل بیوټي مکتا بیوټي
نن پښتون سره د نسوارو جومات ته راغلی جیب کې نسوار هم پراته دي. الله اکبر.